ستړي مشئ دا شهکار روتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې. آیا تاسې نن په 2028 کال کې داسې څوک لیدلی دي چې رنځوران او ناروغان روغتون ته په لیچو یا په خرو او یا په ملا باندې وړي؟ که نه مو وي لیدلي زه یې در پیژنم. دا د باجوړ ولسوالۍ د برنګ تحصیل غرشموزۍ سیمه ده چې شاوخوا 40,000 خلک لري، خو په دغه 40,000 خلکو کې داسې نره کوپړۍ نشته چې خپل ولس ته سیاسي پوهه ورکړي او د مخ کړکېچ نه یې وژغوري. او که څه شته هم خو په بشپړه توګه زه په خپلو راپورونو کې د هغوی لپاره قاشوغې، چمچې او سیاسي بغندي ویونه کاروم، او هغه داسې چې د دې سیمې واکمني د تیرو 8 کلونو راهیسې د 2 ورونو لاس په لاس کیږي. که چېرته دغه 2 ورونه د قامي یا ایالتي جرګې د غړي په حیث دې سیمې ته راغلي، نو همدغه سیاسي بالکو یې په خیر رالی کړی، په کاله کې یې ورته ګډه لال کړی، په خپله د اوسۍ یې چغې والي او سیب یې د ډولۍ په څېر د سیمې وخت کوي. داسې نه کوي چې د ټاکنو زور وپیژني او بیا د خپل لاسه د ټاکلي تن نه کار واخلي. زه د مشرانو همزولو ترڅنګ په یو داسې لاره کې ولاړ یم چې 15 کاله وړاندې پرې څه د پاسه د 9 کروړو روپو کار پیل شوی و، ولې دغه کار په 3 کلونو کې پوره کولو و، خو د بدمرغۍ نه ټیکهدار ته د 2.5 کروړو روپو نه پرته نور نه ترلاسه کېدو له کبله 3 وارې د زنډ ښکار شو. او اوس د شاوخوا 300 ګزه د کچه لارې د نشتوالي نه دا ولس په ګړنګ کې 3 ساعته پیادل مزل کوي او خپل سوداګانې او رنځوران په خرو او یا په شا وړي. موږ ته چې دا کومه ولخوړ لار وه هغه بنده شوې ده. خدای کمرې ورته تېرې دي، نه پې مال شتلی، نه پې څاروی شتلی، نه پې جنازه شوړی، نه پې انسانان شتلی، په څلورې روانې او تکلیف یې را بل ورځ یې پکې زموږ وراره و هغه راولوېد، د لاس یې مات شوی. حکومت دا مهرباني وکړي موږ ته د ځکه آزاد کړي، که نه آزادوي نو بیا موږ پول هم بندو او په روډ کې بیا چې د میرخان نه په دې خوا ګاډی هم روانه وړي. دې کې تاجبر نوم یو هلک په زیبا کې کور و، د هغه زنانه چې کومه بیماره وه دا شان ته څه مسله به ورته وه، هغه موږ روډ ته چې ستا د هغې خبره ساه ورکړه، روح یې ورکړو. کېدای شي د هغه ژوند بچ شوی وی که روډ موږ ته وی، موږ ته روډ نږدې، موږ ته ګاډی راتلی، کېدای شي د هغې ژوند بچ شوی وی. موږ د بل چا سند څه دغه شته دی، زموږ د حکومت څه د هر څه چې زموږ د حق د حکومت سره د پاکستان سره، نو موږ دا غواړو چې زمونږ دا روډ وجنګېږي. دا دی زمونږ یو ماما راغلی دی او په هغه ځکې کې ملاست دی، اوس لکه دا په دې منځ باندې طاقت نه ویني چې راوخیږي او پروت دی په هغه ځکې کې ملاقات راویسته اوبه هم وڅښلې، وایي چې زه ضعف شوی یم. نو موږ ته مشکلات د ډېرو خبرو لري. د 2020 نه په دې باندې سروې شوې ده او دا 2026 دی، په دې باندې نه ان پی اس نه سر راښکاري په دې باندې چې دا روډ څنګه وشو څنګه ونه شو. اوس باره روډ راغلی او روډ هم سر ته نه دی رسېدلی او کوزه لارې راته بنده کړې، کاڼي ورته راغلي هغه هم بنده ده، خرو روزګار بند شوی. بله زموږ د تره زوی و د اختر نه یوه ورځ مخکې په دې لاره را روان وه، له چا یې څه اخیستي وو، څه مایان وو کسې نیولي وو په سیند کې جو اخیستي وو، په دغه ځای کې رالوېدلی وو، هغه مایان هم ترې څه ښکته تللي وو، په هغه کې په هغه سوړه کې ترې ورک شوي وو او دا لاس یې مات شوی وو په دې ځای کې باندې. بیا یې ویوړو ته مرګره کې مل اپریشن وکړه. دا هغه فریاد تاسو واورېدو چې د سیاستوالو د لارو او روډونو جوړولو سره اړوندو څانګو او چارواکو لا پیغور هم دی، ځکه چې دا ولس په 2026 کال کې هم لکه د 300 کاله پخوا په رقم ژوند کوي.